د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا دی کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټیوي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. توی د نن لوست یا سبق ده. ومو لیده؟ هو، دا توی ده. دا دوه سره غشي چې ورسره دي، دا راښیي چې توی دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، د توی تر څنګ ټکی ټکی توی لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي توی داسې ډکه کړئ. توی د توی شکل او د توی نوم دی وپېژانده. اوس نو د توی په غږ خبرې کوو. د توی غږ څه دی؟ تا. تا د توی غږ دی. ګوره، تا د طاووس د کلمې په سر کې. ګوره، تا د طاووس د کلمې په سر کې د لیکل شوي توی غږ دی، لکه طاووس. ته ووایه. تا طاووس. شاباس، بیا ووایه. تا طاووس. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د توی توری په سر کې راشي. تا توتی. ګورئ، دا توتی ده. مښوکه یې سور رنګ لري. سر یې له مښوکې نه پاس لږ زیړ رنګ لري. دا نور ځان یې شین دی او سپین ټکي لري. د وزرو او لکۍ سرونه یې تیز شین رنګ لري. دا پښې یې ګورئ، زیړ بخونې دي. دا ښاخ نسواري، پاڼې یې شنې او ګلان سپین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه توتي رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د توتي په کلمه کې یو ځل د توی توری راغلی. توتی. دلته د توتی په کلمه کې دوه ځله د توی توری راغلی دی. دغه یو د توی توری چې د واو توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم توتی لیکل شوی دی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د توتی لیکل مو ښه یاد شي. شاباس، له همدغه ځایه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه توتي رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. د مښوکې نه پاس سر ته یې زیړ رنګ ورکوو. د نور ځان ته یې شین.
او د وزرو او لکۍ سرونو ته یې تیز شین رنګ ورکوو. مخوکې ته یې سور رنګ ورکوو. پښو ته به یې زیړ بخوند رنګ ورکړو. دې خاښ ته نسواري، پاڼو ته شین، او ګلانو ته سپین. او د ګلانو منځونو ته زیړ رنګ ورکوو. داسې ډېر ښه، دغسې ښه یې رنګ کړئ. اوس نو راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله توی په شنه رنګ لیکل شوې او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د توی توری لیکل شوی دی. د توی په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هرې یوې منځخالي توی په سر توی ولیکئ چې توی لیکل مو زده شي. موږ توی لیکل زده کوو. ډېر ښه، توی دغسې لیکل کیږي. موږ توی لیکل زده کوو. ګورئ، دا د توتي د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د توتي کلمه لیکل شوې ده. دې ته پام وکړئ، د توتي په کلمه کې سور ټکی راغلی دی. د توی په سر کې. اوس د توتي د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، توتي لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ توتي لیکو. توتي دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د توی توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوی توی په سر د توی لیکل زده کړو. شاباس، توی لیکو. موږ توی لیکل زده کوو. ډېر ښه، توی دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د توتي کلمه هم لیکل شوې ده. راځئ چې د توتي د هرې یوې سپینې کلمې په سر توتي ولیکو. موږ توتي لیکل یادوو. شاباس، توتي لیکل یادوو. توتي لیکو.
اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د توی توری په خړ رنګ راغلی چې د سر توی یې توره ده او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د توتي د کلمو کتار دی چې د توتي لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د توی او د توتي دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس توی لیکو. توی لیکل زده کوو. موږ توی لیکو. شاباس موږ توتی لیکل زده کوو. موږ توتی لیکو. توتی دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د توی توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې توی په سر توی ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د توی لیکل زده کوو. توی دغسې لیکل کیږي. موږ توی لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د توتي د کلمو کتار دی. اوس د توتي د کلمو په سر لیکو چې د توتي لیکل مو زده شي. آفرین توتي دغه شان لیکل کیږي. توتی لیکو. توتی لیکل زده کوو. اوس نو راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ توی لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د توی توری لیکو چې د توی لیکل مو ښه یاد شي. موږ د توی لیکل زده کوو.
توی دغسې لیکل کیږي. موږ توی لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ توتی لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د توتی کلمه ولیکو چې د توتی لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، توتی دغه شان لیکل کیږي. توتی لیکو. توتی لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د طوا توری چې نوم یې توی او داسې لیکل کیږي، او د توتی کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.